زه نور څه نه وایم، خو چې څومره وینمه او څومره ګورمه نو دومره ثابتېږي چې د وزیرستان غیرتي ولس په میر کلام وزیر صاحب باندې یو ځل بیا بروسه کوي، ځکه چې دوی د میر کلام وزیر صاحب تیر دور لیدلی دی چې د دې مظلوم ولس اواز یې په هر فورم باندې د هر جابر او د هر ظالم په مخ کې په نره پورته کړی دی. نو نن ولس یو ځل بیا دغه فیصله کړې ده چې په 8م تاریخ به میر کلام وزیر صاحب ته د کام مشري ورکو. نو زه د میر کلام وزیر صاحب مخالفینو ته چې په وړو کې د مالګې برابر دي مشوره ورکوم چې تاسو اسې وخت مه ضایع کوئ. د میر کلام وزیر صاحب مقابله به تاسو ته داسې وي لکه تاسو چې د کام سره مقابله کوي. نو څوک د کام سره مقابله نشي کولی. سیټ د میر کلام وزیر صاحب دی، ځکه چې دا زمانه د کام فیصله ده. نو چې څه د کام فیصله وي د پښتنو دغه شان دی چې پښتانه په کام پسې ځي. مخالفینو زه تاسو ته یو ځل بیا وایم چې تاسو که چېرې دا فکر لرئ چې تاسو به په 8م تاریخ باندې سیټ وګټئ، دا به داسې وي لکه څوک چې سحر وختي د چای سره بیرې خوري. تاسو د چای سره بیرې مه خورئ، ځکه چې دغه د کمکلانو کار دی. د چای سره څوک هم بیرې نه خوري، او که خامخا یې خورئ نو په 8م تاریخ باندې تاسو بیرې وخورئ، میر کلام وزیر صاحب به سیټ وګټي.